د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بیرغونې چارې چټکې شوي. د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په چراګام کې بېلابېلې رغنیزې پروژې تطبیق شوي. دوی دغه راز له مسؤلینو د ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو، چک ډیمونو او پاکو اوبو رسولو شبکو د جوړولو غوښتنه کوي. او دلته بیرغونې کارونه شوي دي، خوړ کې سیلاب دیوالونه هم جوړ شوي، سړکونه به هم جوړ شوي او اوبو شبکې په موږ لپاره هم جوړ شوي، ښکته هم جوړ شوي او دلته هم جوړ شوي، خو بسنه نه کوي ځکه چې نفوس زیات دی، مشکلات دي. نو زموږ د اسلامي امارت د مشرانو د غوښتنه ده په چراګام ولسوالۍ د تورې بوړې میلوي سیمه، ګرخیلو سیمه او دغه علاقې چې دي زیاتره د کار او خدمت نه ډېر وروسته پاتې دي. نو همدا غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې د پچراګام ولسوالۍ مسؤلین ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. او الحمدلله موږ په دې کې په مختلفو برخو کې د مختلفو ارګانونو سره هغه خبرې کړې دي، مؤسساتو والا سره، د خیره بنسټونو والا سره، همدغسې د خپلو مربوطه ریاستونو سره، حتی د ولایت مقام سره موږ د دې سره بار بار خپل هغه ستونزې او مشکلات شریک کړي دي. الحمدلله هغې موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی. د هغه ډاډ په وجه باندې بعضې پروژې دلته پلې شوي هم دي او د باقي په دغه باندې ډاډ راکړی انشاءالله چې هغه په لنډ وخت کې وشي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو، استنادي دیوالونو او پاکو اوبو رسولو ګڼې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.